ملګرو د یخنۍ موسم را روان دی. زیات تر خلک دا سوچ کوي چې څومره هم مونږه ګرمي کپړې اچو نو دومره به مونږه کم بیمار کیږو. اکثر کور کې هم مونږ ته داسې وایي چې ګرم کپړې واچوه، بهر ډېره یخني ده، داسې نه چې ناجوړه شي. نو دا صحیح وایي، رښتیا مونږ د یخنۍ د لاسه ناجوړه کیږو. نن به مونږ د دې په باره کې خبره کوو. ملګرو، کانسي، زکام، بخار دا چې دی د وایرس د انفیکشن د وجې نه وي. که ستاسو ګیر چاپیره دا وایرس نه وي، که هر څومره یخني خو تاسو به نه ناجوړه کیږئ. زیات تر خلک چې دی هغه په یخنۍ کې ډېر ناجوړه کیږي، خو په ګرمۍ کې ولې نه ناجوړه کیږي؟ په ګرمۍ کې ټمپریچر ډېر های نو ځکه دا کانسي، زکام، بخار وایرس چې دی د دې د پاسنۍ حصه چې دا هغه جیلی په شانتي نو دا زیات تر ټیم دپاره جمدی نشي پاتې کېدی او نه خورېدی شي، او په کم ټمپریچر کې چې دی د دې د پاسنۍ حصه چې دا هغه ډیره زیاته مضبوطه شي نو د دې د وجې نه دا په حال اسانه باندې نه مري او خورېږي هم ډېر. په یخنۍ کې زموږ رګونه هغه نري شي نو د دې د وجې نه بلډ فلو چې دا هغه سلو ډاون شي او د وایرس خلاف کار کولو وایټ بلډ سیلز چې دی هغه په ټایم باندې هغه ځای ته نه رسي او بیا تاسو بیمار شئ. په یخنۍ کې زموږ په پوزه کې چې کوم میوکس دی هغه د هغه کار دا دی چې زموږ د پوزې په طرف باندې وایرس دننه نه پرېږدي، هغه په یخنۍ کې ډرای شي او د دې د وجې نه وایرس چې دی په پوزه په طرف باندې ډېر په اسانۍ باندې لاړ شي او دا بیا د بیمارۍ سبب جوړیږي. د بیمارۍ نه د بچ کېدو دپاره په کور کې کېناسته او یا ډېرې زیاتې ګرمې کپړې اچول دا صحیح ده. ملګرو چې څومره تاسو ډېر په کور کې کېنئ او بیا ستاسو د فیملی والا سره خبرې اترې راځي نو د دې د وجې نه به د وایرس انفیکشن چې دی هغه ډېر زیات کیږي. او که تاسو چېرته نوی واده کړئ نو خطره نور هم سیوا کیږي چې څومره ډېرې تاسو کپړې اچوئ نو دومره به د هغې سره ستاسو لاس ټچ کیږي نو د هغې د وجې نه به وایرس چې دی هغه هم خورېږي. او که داسې بار کېدو سره تاسو ډېر زیات ناجوړه کیږئ نو دا هم کېدای شي چې ستاسو ایمیون سیستم چې دی هغه کمزوري نو د دې دپاره تاسو په خپل ډایټ کې ملټي وایټامینز خورئ. د دې سره به ستاسو ایمیون سیستم چې دی هغه سټرونګ کیږي او د دې سره یو سورس اومیګا 3 فیټي اسیډز فار ایگزامپل فش اویلز دا ورسره هم خوړی شئ. دا به ملټي وایټامینز بیټر ډایجیشن کوي د دې او د دې سره به ستاسو بلډ فلو هم ښیي. په کانسي زکام کې چې دی ګبین خوړلو سره هم تاسو ته به ډېره فایده وي. په ګبین کې چې دی سایټوکاینز وي هغه انفیکټډ سیل ته یو سیګنل ورکي او هغه بیا ځان ریپیر کړي. د دې سره کچا اوږه خوړل هم فایدهناک دي ځکه چې په دې کې یو کیمیکلي الیسین هغه د انټي بیکټیریل په شانتي کار ورکوي او په کانسي زکام کې کمی هم راولي. او که تاسو بیمار یئ کله هم تاسو پرنجی کوئ یا ټوخیږئ نو د لاسو استعمال مه کوئ ځکه چې د دې سره د وایرس انفیکشن خورېدو چانسز ډېر سیوا کیږي. چې کله هم ټوخی کوئ یا پرنجی کوئ نو د خپل سنګل استعمال کوئ، د دې سره به د وایرس خورېدو چانس کمیږي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا ویډیو ضرور لایک کړئ، کمنټ وکړئ او شیر کړئ دا ویډیو د خپل ملګرو سره او سبسکرایب کړئ زما د یوټیوب چینل. د دې سره به تاسو نوي شیزونه وپېژنئ او په آخر کې د کتلو لپاره ډېره مننه.